صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. معززو اوریدونکو او لیدونکو حضراتو، الله تبارک وتعالی مو طاعات او بندگی عبادات په دې میاشته مبارکه کې قبول او منظور وګرځوه، او رب کریم مو د صحیح عبادت توفیق په برخه کا. تاسو سره مو یو ورکوټې غوندې وعده کړې وه چې یو د مفطراتو د روژې نه هغه عمل چې په هغې باندې روژه فاسدېږي او روژه پرې ماتېږي هغه پیچکاري ده او یا امپول استعمالول دي په ورځ د رمضان شریف کې. برابره خبره ده که هغه د غوښې وي او که هغه د رګ وي، برابره خبره ده که ورکوټې پیچکارۍ وي او که لویه پیچکارۍ وي، په اصطلاح که سیروم وي او یا ګلوکوز وي، په دې ټولو اعتباراتو سره روژه فاسدېږي. دا مسله اگر چې بین العلماء اختلافي ده، نن سبا زمانه کې اکثره مفتیان حضرات د هغوی نظر دا دی چې پیچکاري که د غوښې وي او که د رګ وي، که سیروم وي او که هر شی وي، هغه مفتره د پاره د صوم نه ګرځي. نو لحاظه غواړم چې یو منصفانه تحقیق په دې موضوع کې ستاسو مسلمانانو ورونو د وړاندې پیش کم، تر څو پورې د قناعت وړ هم وګرځي او شرعي مسله هم قابل استدلال شي او عام مسلمانان ورونه په رڼا کې واقع شي او مشکل حل شي. اول دا خبره یاد ساتئ چې د پیچکارۍ د کولو مسله په روژه کې په متن د قرآن کې نشته ده. که موږ داسې مطالبه وکړو د یو مفتي صاحب نه چې موږ ته مهرباني وکړي تاسو داسې یو دلیل د قرآن عظیم الشان نه پیش کړئ چې په هغې دلیل کې داسې ثابته وي چې پیشکاري کول په میاشت مبارکه د رمضان کې دا مفطر د پاره د صوم ماتونکي د پاره د روژې نه ده، او یا داسې مطالبه وکړو چې یو حدیث د نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم په دې مسله کې موږ ته استدلالا پیش کړي چې هغې کې داسې راغلی وي چې یره پیشکاري کول په میاشت د رمضان کې دا مفطر د پاره د روژې نه ده، او یا داسې مطالبه وکړو چې موږ ته تاسو داسې قول د یو صحابي مبارک د خلفای راشدینو، خلفای اربعو، د عبادله ثلاثو، د معروفو صحابه کرامو یا د غیر معروفو صحابه کرامو یو نظر یو قول موږ ته پیش کړي په دې مسله کې چې پیشکارۍ باندې روژه نه ماتېږي، یا د ائمه تابعینو حضراتونه یا د تبع تابعینو حضراتونه یا د ائمه مجتهدینو مبارکانو نه د اصحاب مذاهب اربعونه تاسو موږ ته یو قول داسې پیش کړئ چې پای کې دا خبر راغلی وي چې یره پیچکاري که د غوښې وي او که د رګ وي، سیروم وي او که واړه پیچکارۍ وي، که په هر ځای د بدن کې استعمال شي په دې باندې روژه نه ماتېږي. نو لحاظه د ټولې زمانې مفتیان د دغه پیش کولو د دلیل نه دا عاجز دي. دا مسله په نصوص قاطعو کې نشته، دا مسله په آثارو د صحابه کرامو کې نشته، په حدیثو طیبه او ګوهربارو د نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم مبارک کې نشته، دارنګي په اقصیو د مجتهدینو کې هم نه ملاویږي. یوه خو دا خبر د ځان سره یاد وساتئ، نو چې کومه مسله کوم مفتي صاحب تاسو ته کوي هغه به قیاس د دغې زمانې د مفتي وي چې قیاسات به یې کړي وي او د هغې قیاساتو پسې به انشاءالله وروسته که د الله فضل ورځو به او د هغې تحقیق به کوو. په طور مقدمه تاسو یو مسله یاد وساتئ، اول به په دې روژې باندې مختصر بحث وکړو چې دا روژه وایي چاته او کوم شی د دې روژې سره منافات لري او په کوم شي باندې روژه ماتېږي. مختصرا په عربي لغوي معنا کې روژې ته صوم وایي، او دا صوم په لغت کې چاته ویلی شي؟ الامساک. امساک بعض علما وایي بس د صوم معنا د امساک،
او بعض علماو داسې تفصیل کړی چې صوم معنا یعنی روژه چاته ویلی شي هو الامساک والامتناع عن قول او عمل. روژه او صوم عبارت دی د امتناع نه، ځان به منع او ځان به بچی د قول او د عمل نه، نو هم به د قول لحاظ کې او هم به د عمل لحاظ کې. لکه عرب وایي سام عن الطعام اذا امتنع عنه، یعنی روژه نیولې د طعام نه، دا په هغه وخت کې وایي چې ځان د طعام نه منع کړي. او یا وایي وصام عن الکلام اذا امسک عنه، د خبرو نه ځان بند کړی دی. صوم نیولې د خبر نه کله چې ځان بند کې د خبرو نه او خبرې دی نه کوي، نو دا لغوي معنا شوه. هر چې معنا شرعاً ده او په شرع کې، نو صوم چاته ویلی شي، روژه چاته ویلی شي. الامساک عن المفطرات من طلوع الفجر الى غروب الشمس مع نیة الصوم. دا روژه عبارت ده د امساک نه، د مفطراتو ثلاثو نه، او دارنګي د سبا د ختلو نه تر غروب یعنی پریوتلو د نور پورې، او تا به نیت د روژې هم کړی. او بعض علما بیا داسې وایي چې هو الامتناع قصدا عن شهوة الفرج وعن ادخال شيء عمدا او خطأ الى البطن او ما له حكم الباطل. علماء کرام په دې وروستي تعریف او معنای شرعي باندې ښه پوهیږي. په دې کې داسې راغه چې روژه عبارت ده د امتناع نه، د ځان منع کولو نه قصدن، د هغه خواهشاتو نه چې هغه تعلق تر فرجه پورې ساتي. او روژه عبارت ده د بچ کولو او د ځان منع کولو د داخلولو د یو شي نه قصدن او یا خطأ بطن ته، او یا هغه ځای د وجود ده چې هغې لره حکم د باطن وي، هغې لره حکم د باطن وي. دا تعریف ډېر مدار اعتبار دی. تمام طلبه علم او تمام علماء کرام دی په دې باندې تصور وکړي روژه چاته ویلی شي؟ ځان بچ کولو ته قصدن د شهوت د فرج نه او د داخلو د هغه شي نه چې ته یو شی قصدن وجود ته داخل کې، او یا خطأ داخل کې بطن ته، د دې نه به ځان ساتي. او یا هغه ځای د وجود ته چې هغې لره حکم د باطن وي، د طلوع د فجر نه تر غیاب الشمس پورې. نیت به د تعبد وي الله تبارک و تعالی ته، اجابت به د امر الهی کړی وي، او یا به تزلف سمانا تقرب الله تبارک و تعالی ته کې. امام وهبة الزهيلي رحمه الله په فقه اسلامی و ادلته کې وایي چې صوم امتناع فعلی عن شهوتي البطن والفرج وعن كل شيء حسي يدخل الجوف من دواء ونحوه في زمن متعين. دا تعریف قابل تدبر دی، په دې باندې سوچ باید وشي. صوم چاته ویلی شي؟ صوم عبارت دی د امتناع فعلی نه چې ته بالفعل دا خپل ځان منع کړي د شهوت او خواهشاتو د بطن نه، هغه څه چې ستا بطن د هغې خواهشات کوي، او ځان منع کړي د خواهشاتو د فرج نه، او د هر هغه شي نه چې هغه حسي وي او داخلیږي جوف د انسان ته، داخل د انسان ته. برابره خبره ده که هغه دوا وي او یا وغیره نور اشیا وي، خو په زمانه متعینه کې چې هغه طلوع د فجر ده تر غروب الشمس پورې. د دغه تعریف دپاره فقه اسلامي و ادلته جلد نمبر 2 صفحه نمبر 498 تاسو کتلی شئ. د دې ټولو تعریفاتو نه داسې پته ولګېده چې روژه دې ته ویلی شي چې انسان د خواهشاتو د بطن نه ځان بچ کړي. اوس د خواهشاتو په بطن کې مهم شی غذا ده. څه معنا؟ یو سړی به روژه نیسي او دی به د غذا نه ځان بچوي. دا خبره ټول علما مني، تاسو عوام منئ چې د غذا نه به ځان بچوي په روژه کې. اوس به خبره په دې باندې کوو چې غذا چاته وایي، چې مطلب ته ورشو. غذا چاته وایي؟ علما وایي وهو ما يعود نفعه الى البدن. علامه سید احمد تحتاوی رحمت الله علیه په حاشیه تحتاوی علی مراقی الفلاح کې صفحه نمبر 304 باندې وایي غذا عبارت د هغه شي نه دی چې نفع بدن ته راجع کیږي.
غذا هر هغه شی دی چې نفع د هغې بدن ته راجع کیږي. اوس راشه علامه ابن عابدین رحمت الله علیه په فتاوای شامی مجلد اول کې په صفحه نمبر 103 باندې وایي الدواء ملحق بما يتغذي به لما فيه صلاح البدن. دا نکته ډېرې قابل غور ده. دوا او تداوی څومره دواګانې چې دي دا ټولې ملحق دي تر غذا پورې. مخکې مو خبره دا وکړه چې غذا په روژه کې ممنوع ده. بیا مو تعریف د غذا وکړه چې غذا چاته ویلی شي. د غذا تعریف دا و چې هغې کې منفعت د پار د بدن وي. اوس فتاوی شامی وایي چې دوا ملحقه تر غذا پورې ده. ولې؟ لکه څنګه چې په غذا کې په خوراک کې صلاح او منفعت د بدن دی، نو په دوا کې منفعت د بدن دی. بیمار چې ځان ته ستن لګوي او دوایی خوري د پاره د څه؟ د پاره دی چې په دې کې دوا کې منفعت د پاره د بدن دی. کله چې په دوا کې منفعت د پاره د بدن راغی نو دوا د قبیلې د غذا نشوه. په غذا او په دوا کې فرق نشته. اوس مې سوال دا دی چې غذا مفتر د پاره د صوم ده او که نه ده؟ غذا چې کله مفتر د پاره د صوم شوه نو پته ولګېده چې دوایی که هغه ستنه وي، که د رګ وي او که د غوښې وي، که هغه هر شی وي، دا ملحقه تر غذا پورې ده، ځکه په دې کې صلاح او منفعت د بدن دی. او بیا بل ځای کې فتاوای شامی په صفحه نمبر 102 باندې وایي والنفع المجرد عنها ای الادویه یوجب القضاء. نفع مجرده چې یو سړی د دوایی استعمال وکړي د پار د نفع مجربې دا موجبه د قضا ده. سړی به د دې روژې قضایي راوړي. اوس دا ستن تا استعمال کړي او دا د لپاره منفعت مجرده کړي، اصاب خو دې خراب نه دي چې اسې ځان ته ستنې لګوي. په ستن کې خو ستا د وجود دپاره منفعت دی. او ابن عابدین شامی وایي رحمه الله په صفحه نمبر 102 باندې چې نفع مجرده حاصلول د دوایی نه برابره خبره ده که ستنه وي او که غیره دوایی وي، دا موجب د پاره د قضا ده. دارنګې علامه سید احمد تحتاوی رحمت الله علیه مبارک فرمایي په صفحه نمبر 353 باندې الدواء والغذاء مفهومهما افاده البدن بتمایل وغیر تمایل. دوا او غذا د دې دواړو مفهوم افاده د بدن ده. ډوډۍ چې خوري غرض د څه شی دی؟ په دې کې فایده ورکول دی بدن ته. دوایی استعمالی په دې کې د غرض څه شی دی؟ فایده ورکول دی بدن ته. صرف فرق دومره دی چې په طعام او په غذا کې تمایل د وجود دی او په دوا کې غیر تمایل دی. ولی؟ یو ضرورت عادی دی، دویم ضرورت اضطراری دی. ضرورت عادی که ته جوړې که ته بیمارې ته ډوډۍ خورې د څه دپاره خورې؟ په دې کې منفعت ستا د بدن دی. خو چې ته کله بیمار شي ته مضطرې حالت د اضطراري دی، ته به دوا خورې. اوس که دا دوا شربت وي، که دا دوا ګولۍ وي، که دا دوا ستنه وي او که دا دوا پیچکاری وي، که دا دوا سیروم وي، دا ټول به ته استعمالی خو په طریقې د غیر تمایل سره، ځکه ته مضطرې. د دې ټولو تحقیقاتو د علمای کرامونه دا خبر معلومه شوله چې منفعت په دې کې دی. منفعت په دوا کې شته د پار د وجود او دا دوا داسې ده لکه غذا. دا مقدمه وه، دا یو تحقیق و د پاره د دې چې د مسلمانانو سر خلاص شي چې د غذا او د دوا په منځ کې فرق نشته. او دا خبره ما د ځان نه ونه کړه، 5 حوالې مې په دې مطلب باندې پیش کړلې چې دوا او غذا یو شی ده. لکه څنګه چې غذا مفتر د پار د صوم ده، دقسې دوایی یعنی پیشکاری